د کورنیو چارو وزارت سرپرست د کانکور مخکښو څیرو ته ویلي تاسو د ملت پانګونه یاست. چې زموږ ملت ته یوه نیکنامي یو افتخار بخي او د دوی راتلونکی مستقبل د افغانستان په یو علیا. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست خلیفه سراج الدین حقانی د سږني کانکور له غوره څیرو سره په کتنه کې ویلي چې د علم او پوهې حاصلولو موخه باید د اسلامي او ملي ارزښتونو ننګه او دفاع وي. ښاغلي حقانی په دې ناسته کې زده کړیالانو ته سپارښتنه کړې چې له اختلافي مسایلو ځان لرې وساتي او خپلو موخو ته پاملرنه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی څرګندوي چې زموږ ملت ته یوه نیکنامي او یو ویاړ ور وبخئ. د دوی راتلونکی د افغانستان په اولیا خدماتو کې چې موږ به ځان بسیا کوي، نظام پر پښو دروي او ملت ته کامیابي په ور برخه کوي. دغه توقعات له تاسو کېږي. تاسو د ملت پانګه یاست. په همدې حال کې د کانکور د ازموینې مخکښ ګډونوال وایي چې اسلامي امارت باید د پوهنې برخې ته لا ډېره پاملرنه وکړي. د دوی په خبره هغه ځوانان چې په هېواد کې له زده کړو بې برخې دي باید د زده کړو زمینه ورته برابره شي. د کانکور عمومي ازموینې اول نمره عطل خان رحیمزوی په دې هکله وایي د پوهنې په برخه کې نوره پاملرنه هم وشي او د هېواد هغه ځوانان او هغه ماشومان چې تعلیم څخه لرې پاتې دي یا دوی نه امیده او مایوسه شوي دي دوی ته یو منظم پروګرام برابر کړي چې دوی هم وهڅول شي او درسونو ته راوګرځول شي. د کانکور په عمومي ازموینه کې د مدرسې برخې اول نمره زین الله یوسفي هم وایي زما هیله دا ده چې هغو کسانو چې په دغو ازموینو کې لوړې نمرې ترلاسه کړي په ځانګړې توګه هغو کسانو ته چې د مدارسو اول نمره شوي یا دویم تر لسم نمرې پورې اسلامي هیوادونو لکه قطر، سعودي امارات او نورو اسلامي هیوادونو ته د بورسي زمینې ورته برابرې شي. له دې مخکې ځینو چارواکو له هغې ډلې د ریاست الوزرا اداري مرستیال بېلابېلو وزارتونو او ادارو د 1403 لمریز کال د کانکور عمومي ازموینې 16 تنه مخکښ ګډونوال د تقدیرنامو او جایزو په ورکړې سره ستایلي دي.